راځه شابس WPS افس ته راځو. چیرې ته راځو؟ WPS افس انسټالیشن ډېر اسان دی. راځو WPS رایټر خلاصو چې دا WPS رایټر دا ورډ دی. نن نو کوم ریکارډ شروع دی. کله چې موږ دا خلاص کو شابس په دې کې دا ډېر خلاصول ډېر سمپل دی. نو چې به ولیکئ WPS به ولیکئ او ګورئ WPS چې ولیکئ ټول شان تاسو سره راپورته کړي. صحیح ده؟ چیک فار اپډیټ دی پریزنټیشن دی WPS دی او دا ټول دی. صحیح ده؟ اوس په دې کې موږ سره دې ته وایي آنلاین ټمپلیټس. څه وایي؟ آنلاین ټمپلیټس هغه وخت کې کله چې موږ سره انټرنیټ کنکشن موجود وي نو دلته به تاسې وګورئ ډېر اعلی ټاپ آنلاین ټمپلیټس راځي. دا ډېر بل ښه خاصیت دا دی چې نیو ډاکومنټ اخیستل موږ ډېر اسانۍ سره کنټرول ان چې وهو اخیستلی شو او یو د کنټرول ان څخه غیر هم موږ دا کار کولی شو. ګوره د دې ځای کلوزولی هم سي او کولی شي دا پلس علامه باندې یو بل چیز واخلي نیو ډاکومنټ واخلي سر مو نسو خلاص باندې. صحیح ده؟ او یا نیو بلینک ډاکومنټ یا ډیفالټ نیو ډاکومنټ وګورئ دې شکل باندې بېلابېل قسم کې موږ ډاکومنټونه د دې ځای نه چیج کولی شو ټیک کولی یا اخیستلی شو. مشکل خو به نه وي شابس. بیا بلینک ډاکومنټ او بل موږ سره چې دې ځای ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار ده. اټ از کال کویک اکسس ټول بار. نور خو مې انشاءالله دا زده دي. او پریمیوم مینیو. صحیح ده؟ او په دې کې موږ سره هوم انزرټ نور هغه ټیبونه دي. صحیح ده؟ همدا ساین ان آپشن دی چې په دې کې موږ سره بېلابېل قسم کې هیلپ دی او همداسې سویچ دی. صحیح ده؟ سویچ ګوري دا کمیز چې راغلی دی دې کې موږ څه کار کولی شو دا به وروسته درته وایم. خیر پلزل دا زه درته وایم. او بل موږ سره دی وایي کریټ بلینک ډاکومنټ وین سټارټ د WPS افس نیکسټ ټایم. کله چې دا خانه چیک کړي او بل وخت چې موږ دا WPS خلاصوو نو دا به چې شیر شابس اتومات به موږ سره دا ډاکومنټ اخلي. صحیح دا صفحه به نه راوړي. په دې خو موږ سره خلاص وو انشاءالله. او بل موږ سره د دې ځای موږ کولی شو چې بلینک ډاکومنټ واخلو. څه چې واخلو شابس؟ بلینک ډاکومنټ واخلو، خالي ډاکومنټ واخلو. سر مو خلاصېږي باندې هم د دې ځای موږ سره دا پریویس یا ریکوري یا پریویس فایل موږ کولی شو د دې ځای څخه راواخلو. صحیح ده؟ کله چې کلیک وګورم ماته وایي ریسنټ ډاکومنټس دغه ډاکومنټونه دي چې وایي ورته خلاص کړي. او یا یوز فایل رومینګ. فایل رومینګ هم کولی شي ته راواخلې. صحیح ده؟ رومینګ کوم فایل ته وایي کېږي دا هغه موږ تاسو چې خپل د آی ډي سره خو هغه آی ډي ته چې آنلاین پورته کړي دې ته رومینګ فایلز وایي کېږي. سر مو خلاصېږي ماته وایي سوري وی پیج کین ناٹ بی ډسپلے وی کین retry. صحیح؟ او بل موږ سره دې ځای کې چې دي شابس بل دې ځای کې ټمپلیټس دي. اوس یو ټمپلیټ ګور راغلی دی دا موږ چې ډاکومنټ لیست دې ته وایي کېږي. ګورئ ډاکومنټ لیست د دې استعمال چې دي شابس کله چې موږ تاسو دلته راسو یو بل بلینک ډاکومنټ واخلو د دې ځای نه ګورئ څونه اسانه ډاکومنټ اخیستل کېږي. راسي یو بل ډاکومنټ هر ډاکومنټ چې دې ځای نه اخلي. صحیح ده؟ نو اوس چې لیست ته راسي تا ته به دواړه موجود وي. آنلاین پیج ته ځي یا غواړئ چې خپل ډاکومنټ ته ولاړ شي نو لکه دلته چې کلیک کړه څونه ساده. مشکل خو به نه وي پکښې. صحیح ووایه دا لازمه دي؟ اوکې ښه په دې کې خو انشاءالله مشکل نه لري. بل موږ سره شو رولر غواړئ چې رولر وښیه. او دا موږ چې سکرول بار شو. بل موږ سره شو ټاسک وینډو. ټاسک وینډو کې بېلابېل چیزونه موږ سره دلته موجود دي. په ټاسک وینډو کې شابس موږ سره یو خو دا دی چې نیو ډاکومنټ دی سټایلز دی فارمیټینګ یو ټو شیپس دی شیپونه دلته راخیستل. وګورئ څونه اسان کولی شئ شیپ راواخلئ دې ځای کې دلته ډرګ کړئ داسې هماغه شیپونه راواخلئ د استعمال.
صحیح ده ټول شي یعنی هر شي چې غواړې ګورل د تاسو سره بلینک ډاکومنټ هغه وګوره بلینک ډاکومنټ د دې ځای اتوماتیکلی تاسو سره دلته وګورئ بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کړئ تاسو سره صحیح ده نه سوس په باندې او یا آنلاین ټمپلیټ غواړې واخ آنلاین ټمپلیټ دی باندې کلیک وګوره تاسو آنلاین صفحه ته راغی why your network connection may be have problem نو ځکه چې دلته وایي آنلاین صفحه نه شو کې نو شاید تاسو په انټرنیټ کنکشن کې دا ستونزې یا مشکل څه شی وي شابس مشکل ستونزې او بل تاسو ریسنت ډاکومېنټس دا فایلونه دي چې تا نږدې وخت کې کار پکې کړی دی غواړي چې دا خلاص کې هر یو کلیک مازه وکړه اتوماتیکلی تا ته خلاصېږي او که دا نه وي دا درې واړه فایلونه نه غواړي نور فایلونه نو اوپن باندې کلیک راسي یو بل فایل راخلاص سر منوس خلاص باندې او منیجمنت کې موږ کولای شو چې کم فایلونه چې تاسو سره اوس دې ځای کې موجود دي ماته وایي پلیز سلیکټ د files you wish to remove from the recent list صحیح ده یعنی د ریسنت لیست کې زموږ سره کوم ډاکومېنټونه هغه غواړي چې ډیلیټ کړو نو دا به ټول چې کول ته به ډیلیټ بټن و اتوماتیکلی به دا زموږ سره چیز کېږي خو دا نه غواړي چې ډیلیټ کړم دا به زموږ سره ډیلیټ کېږي سر مخلاصېږي باندې او بل موږ دې ځای کې راسو بل موږ سره چې شي سټایل انفارمیټینګ دی سټایل انفارمیټینګ خو تاسو یاد دي چې موږ تاسو سټایل فارمیټینګ لکه په هوم ټیب کې موږ تاسو لرو صحیح ده اوس دا ول نه شي ځکه وای تر اوسه وروره بل ډاکومېنټ تر اوسه سره ونس خلاص صحیح ده دا خو نو ان شاء الله دا به روان دي ډینګوان 2 3 موږ تاسو په خوا کې هم ویل دي خو اوس به بیا هم وایو صحیح ده تر نه پرې ول تم راي تر نه پرې ښه آټوشیپ سلیکشن پین څه وخت فعال کیږي څه وخت کار کوي کله چې موږ دلته یو شی راواخو یعنی یو شی دلته ډریک وو دا چې راواخو دې ځای کې موږ سره اوس راسو ا سلیکشن پین بس موږ سره دلته اوس وګورئ دې ځای کې هغه سترګې چې موږ پټول ښکارا کول غیبې د شوال وایډال وګورئ ښکارا کول مشکل خو نه شي ها همدارنګه بل موږ سره چې شدي بیک مینجمنٹ بیک اپ مینجمنٹ دی بیک اپ مینجمنٹ سے مطلب څه شي مطلب دا دی چې موږ بیک اپ مینجمنٹ واخو بیک اپ مینجمنٹ څه مطلب هغه ان سیوډ فایلز دي کلیک کو دی ځما دي ما دا اوپن فولډر ما دا وای دا چې تاسو سره فایلونه او ان سیوډ ډاکومېنټ چې موږ تاسو ورته وایو سمورته ویلا ان سیوډ ډاکومېنټ وای دا د کوم یو ته غواړي هغه ځان سره اوپن کې بس ډبل کلیک وکړو ور باندې چې هغه اتوماتیکلی تعالی چې سی اوپن سی ما ته وای دې ته پاسورډ راځه پاسورډ هم تا ور کړو زه وان دوه واره سپیس خو وخت زه پاسورډ ورکوم او بالکل وای دا غلطي سر منوس خلاص باندې سر مپوس دا نه دي دا بدلو هم سر مخلاصو باندې تاسو ټایم څو بجې دی یار نو څوک بل دلته منی یا ته وی سر مخلاصو به کپت او بل موږ سره چې دي شابس بل کله موږ راسو ریسټراک ایډیټینګ او هغه به ورسته ان شاء الله درته وایم دلته موږ تاسو چې کله راځو دې ځای کې ریسټراک ایډیټینګ بیا ورسته روان درسو کې هم تاسو ته وایم صحیح ده چې ریډول دې ټریک چینج دی او کمنټ دی او فیلینګ ان فارم دی دا ټول به ان شاء الله بیا په پروډکشن کې زه تاسو ته ټول ډسکس کوم ګورئ دلته موږ سره پاره کې یو څه شان خیر دا به بیا دغه د اهمیت پر برابر باندې درته وژغېږم ان شاء الله چې کوم شان بخښي دي کوم شان نه بخښي هغه به بیا ټول درته وایم صحیح ده مشکل خو نشته ان شاء الله اوس دلته په دې لیاوټ باندې څه نه څه پوس وراست بل چې کله موږ تاسو راځو په دې کې معلومات لیکو لکه دلته راځم لیکم چې کمپیوټر از د بل د دې ګوري چې مطلق لیکل شروع کې چې سپیلینګ غلطی راشي بس د خانه سره کې د لیکلو په صورت کې زه لیکم چې کمپیوټر ګور ما ته وای دا غلط دی چې ای اضافه کوم بس وایي سیس راوسو د دې هغه خاص چیزونو ته لکه نور کوم په دې شان باندې ټول باندې پوهیږو اوس براسو د دیو د مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا هغه ترمنځ فرق چی شي شواله چی شي پدې کې یو غټه دا چې د ډاکومېنټ د اخیستلو یو ډیر اسانه لار سته دا لکه د انټرنیټ کې چې نوې پیج لکه نه پاڼه چې خلاصه کې
نو ته غواړې چې یو بل پیج واخلې. څه شی واخلې شابس؟ یو بل پیج واخلې. نو هغه به څه کوي دې ځای کې هلته ستا سره په هغه طرف کې مازې هغه نیو ټیپ باندې کلیک کوي، اتومات ته ټیپ اخیستلی شي. ګورې دې ځای کې دلته راسه کلیک، دې ځای کې کلیک، بس چې وسه دا هم عیني شکل شوی. بل دا چې جوړ شوی دی دا په یو خاص فکر او سوچ او غور باندې جوړ شوی دی. یعنی دا معنا نه چې نور سوچ نه کوه، یا مطلب دا دی چې دا یو خلاصه د افیس راایستل شوی. چې راایستل شوی دی شابس؟ خلاصه راایستل. خلاصه څه مطلب څه شي دی؟ مطلب دا دی چې ګوري تاسو که وګورئ دا د 2003 افیس خاصیت لا پکښې دی. د څه شي؟ حتی د 2003 افیس کمانډونه لا پکښې دي بعضې ځکه داسې وکړه چې موږ 2003 افیس استعمالوي، 2007 به مو استعمالوي، موږ وایو ولا چې د 2003 ایو کمانډ پکښې وایي او پلانکی کمانډ دلته به هغه ډېر شو، په دې کې نشته. یا مثلا 10 به موږ استعمالوي، موږ وایو ولا دا داسې وایي، 14 به مو استعمالوي، موږ وایو ولا چې دا شی پکښې وایي، همداسې 14. نو دوی داسې کړي دي چې بعضې هغه څیزونه چې موږ توس په افیس کې ګورو په ورډ کې چې ډېر د روزمره ژوند کې د هغه څه کار موږ نه اخلو یا ډېر نه استعمالوو، نو دوی هغه ایسته کړي دي خاص د افیس یو خلاصه شی راایستلی دی چې استعمال یې ډېر زیات دی، اړین دی. تاسې ګورئ هغه تقریبا 800 MB 800 مثلا 800 تقریبا داسې لا تر GB پورې د هغې سایز و. څه شی و؟ سایز و. د دې سایز څو دی؟ یو بل ښه والی بیا دام دی 15 MB د دې سایز دی. هغه به یا هغه MB و یا به GB و. صحیح ده؟ یا به MB دونه و MB او یا به GB دونه اشاریه 8 دونه به څه شو GB و. صحیح ده؟ دا یو بل ښه والی دی، یعنې د انتقال پروسه ډېره اسانه ده. په یو فلاش یو بل شي کې دونه ټایم نه نیسي. انسټالول یې تقریبا د هغه څونه نیسي د 10 منټه څه تر څو پورې هغه اپ ټو 14 منټه پورې هغه ټایم نیوي. څه شي نیوي شابس؟ take څه شي time during installation. څه شي؟ installation. سر مخلاصیږي باندې دا یو بل ښه خاصیت شو. خو اوس هغه دونه ټیم نیوي. دا کوم افیس 2007 څخه شروع 2007 څخه 2007 up to 2016 د دې څخه څونه دی ټایم؟ تقریبا یو دوه زیات دقیقې دي، 2 دقیقې زیات ټایم. یو نیمه دقیقه کې انسټالیږي. څونه وخت دی؟ یو نیمه دقیقه کې دا WPS انسټالیږي. اوس به چا په ذهن کې دا راګرځي چې یاره دا WPS څه معنا؟ WPS څه ته وایي؟ WPS وایي WPS یا writer presentation and spread sheet. WPS دا مطلب. خو په دې کې کم شان موجود دي شابس. په دې کې زموږ توس په پخوانۍ اصطلاح باندې ورډ موجود دي. څه موجود دي شابس؟ ایکسل موجود دي، پریزنټ یا پاور پوینټ موجود دي. دا شان موجود. وګوره هغه پبلشر واټ ایور دا شان موجود دا دغه شان دا بس دا درې چیزونه پکښې دي. ځکه موږ ته چې فکر وکړم دغه درې ډېر زیات استعمال
د دې 100% تقریبا استعمال تقریبا صحیح. اوس نو دا خو بل خو بایس ولا بلکې موږ تاسو ګورو په دې کې یو نور سیستمونه چې راغلي دي هغه د آی پروټیکشن لپاره یا لایټینګ لپاره ډېر سیستم دي. مثلا اول زم ډېر د سترګو مشکل د دې سیم پیدا کړی دی چې کمپیوټر ته ګورم د رڼا څخه خو هغه که موږ تاسو کله د رازو په دې کې موږ سره ګوره آی پروټیکټ کله چې په دې باندې کلیک کوو نو صفحه بل شکل ته وړي پر سترګو باندې مستقیم اغېزه نه کوي. صحیح رڼا کمول غواړي نو لایټ موډ ته چې راشي ګټې ډېرې دي پکښې ډېر شان چې سوچ پکښې کړی دي. صحیح ده وګورئ په هغه کې دا شان نه و موجود سر منس خلاص. بل چې موږ دا خبره کوو چې موږ وایو چې په دې کې څو خاصیتونه د درو آفیس خاصیتونه پکښې دي هغه شکلونه یې سته یعنې که څوک په 2003 آفیس زده یې نور یې نه وي ویل هغه 2003 د پخوا څه د ښه ټایټ زده و خو اوس یې آفیس نه زده. دې WPS دا یو فیسیلیټي او اسانتیا ورته جوړه کړې ده چې دی کولی شي د هغه آفیس د هغه شکل ته واړي چې د ده سر باندې خلاص مګر هم ډیزاین به د 2014 د 13 کال ډیزاین به د کومې وي نو څنګه به کېږي دا کله چې موږ تاسو دلته دا کمیس ویني دا وګورئ کمیس څخه مطلب دا دی جامې بدلول دي نه خو دلته هم د شکل بدلول صحیح. نو راغسې دې ځای کې ورته ووایه یاره والا زه په 2003 آفیس باندې ډېر ښه پوهېدلم نو ما ته کلاسیک سټایل دې ځای کې دا کلاسیک سټایل ورته واخه دې ځای نه او دا دلته اوکې کړه ما ته وایي ریسټارټ ناو اوس تا خپل WPS یا ورډ چې کوم دی هغه ریسټارټ کړه زه به راسم دا مې ریسټارټ کړو دلته WPS رایټر به ډبل کلیک اوس به راسم بلینک ډاکومنټ به واخ آی ګورې ټیب ختم شو چې شته واوښتې 2003 ته آیا بالکل 2003 ته واوښتې 2003 او دوه تقریبا په مینیو هغه ټول په مینیو باندې ولاړ اوس تاسو ګورئ ټیب ختم شو مینیو شول بالکل هغه 2000 ته واوښتې 2000 آفیس 2003 آفیس شکل ته دغه لیاوټ یا شکل چې هغه چې شو 2003 آفیس ته لیکن ډیزاین به ټول د چی شي شابس دا تلس صحیح ده ډراو ټیبل وګورئ دلته ټیبل ټریک دی څونه ښایسته سر ونس خلاص باندې ها اوس ولاس باندې ښه همداسې د دې چی شي ګورئ هغه همداسې ټول بارونه ورسره راتله عین ټول بارونه پخوا په 2003 کې به داسې ټول بار چې راغی چې موږ به درسونه ویل چې هغه شی به نه اوس دا نو څه به وکړه پس به دا ټول بار دا هغه دغه مینیو دغه اضافه مینیو چې ورسره راځي چې موږ تاسو ویل یو ډیزاین ټیب نه هلته خو نه ډیلیټیږي نه ختمیږي هغه به دلته دا ایسته کوي بس دا ټیبل مثلا څنګه به درته وایه چې را به وایي ټیبل دا ډراو ټیبل دا ټیبل ډراو ویژه ټیبل باندې وپیدله څو ګر دا ټیبل بس وپوست بس خبره خلاص هغه اړوند د ټیبل چې کوم کمانډونه هغه به ایسته کوي نو دا یو بل ښه خاصیت په دې چې صوبه د WPS کې راغی چې هر څوک یې استعمالولی شي یعنې داسې کسان سته ما خپل اورېدل دي چې وایي ما 2003 آفیس ویل دي خو دا اول ما نه دی ویل لیکن په اصل کې هغې خو لیاوټ یې بدل یا شکل یې بدل کمانډونه د یوه ځای بل ځای ته انتقال شوي خو دلته ټوله په خپل ځای کې ټوله په کوم ځای کې په خپل ځای کې لیکن ډیزاین به ته کم استعمالوې نیو ماډل 1400 څوم ده او یا 2000 ها سر منس خلاص وي سر منس خلاص شابس اوس کو غواړي چې بیا واپس دا شکل ته څنګه بیرته تغییر ورکړو چې بل شکل دی وایو نو را بسې ټولز په ټولز کې به راسي وګورئ دا د کمی سالمه سویچ یو آی صحیح ده دا به کلیک کړئ او دې ځای کې به راسي
دې موډ ته دې موډ ته دا بیا رنګونه دي کوم رنګ یا موډ ته اړول وایي ګورئ 2014 لیاوټ یا شکل ځکه موږ چې ګورو د 2014 د 14 په شکل کې فرق نه وي نه چې انسټال کې دواړه شکلونه یو رقم نو ځکه دا لیاوټ راغلی دې ځای نه اوکې کړل او اوس راسه ریسټارټ کړه WPS ډبل کلیک بیا خلاص کړه دې ځای اوپن کړه سر مونږ خلاص باندې شامل دا ګټې چې زه اوس تاسو ته بیانوم یا کمانډونه هغه ډېرې دي بله ګټه چې شته بله ګټه دا ده ګورې کله چې موږ تاسو په انزر ټیپ کې راتلو دلته مو یو چارټ اخیستی چې شی مو اخیستی شامل یو چارټ مو اخیستی دا چارټ ګوره ډایرکټ موږ ته داسې د یو اکسل په صفحه کې راځي ډایرکټ موږ دلته استعمالولی شو ګورې خاص مکمل اکسل خلاص که نه څه او د اکسل سره سره چې دا موږ واخیستې او ګټه یې داسې وګورئ چار ټولز په چار ټولز کې اضافي دونه شیان نشته لکه هغه پړپړې چې پسې مشتي وي لکه مطلب په هغې کې چې څونه کمانډونه اضافي ورسره راتله هغه هم دلته نشته بس دا څو کمانډ دی چین چار ټایپ هغه چین چار ټایپ دي چارټونه سټایلونه ډېر دي لیکن نور وګورئ دا موږ تاسو فارمیټ کې دا فارمیټ هم ورکولی شي ډیزاین د ډیزاین ورته اخیستلی شي او لیجنډ غواړې نه غواړې صحیح ده ټیبل لیجنډ کی غواړې یعنی داسې خاص شیان یې پکښې راخیستي څونه اسانه سویچ کوي وګورئ سبجیکټ د اړول دي نه راته وړل یا کالم ته وړل ایډیټ ډیټا هماغه ایډیټ ډیټا د کوم چې موږ مخکې وایو سر مو نسخ خلاص شه اوس باندې وګورئ اوس دا د کوم ځای ته راغی وورډ ته مشکل خو منی شه اوس دا یو بل ښه خاصیت د دې مایکروسافټ چې شو دا WPS یو بل خاصیت شو بل خاصیت یې د څه دی بل خاصیت یې د سکرین شاټ ورته د څه دی سکرین ګرافیکس صحیح ده ګراف دلته راځه په دې باندې هایډ کرنٹ وینډو وین grabbing screen د دې مطلب څه شي غواړم چې دا وینډو هایډ کړم یا راځم ته کلیک کوم باندې اوس غواړم چې د کوم ځای عکس واخلي نو راځه د دې ځای ته کلیک ونیسه داسې راکاش کا خپل وینډو څخه ګوره دا عکس کولی شي عکس واخلي تر اوسه اوس نو بیا چې ګوره د دغه ځای مستقیم عکس هم جوړولی شي د دغه وینډو سره څه سیو وکړه کم ځای باندې پر ډیسکټاپ باندې سیو کړه ځای کم JPG سیو اوس وګوره د عیني وینډو سره دی بالکل هماغسې عکس واخیست دا نه څه کېده یا هغه به پلس بیا د انزر ډبای اوس شاید ستاسو په ذهن کې دا راګرځېدلی چې هغه خو داسې یو سیسټم درلودی چې که د خپل څپې څخه عکس نو څخه اخیستی موږ به بله څپه واخیسته د هغې څخه مو عکس راواخیسته بیا به مو دلته ثبت صحیح ده خو دې کې یو بله ځانګړتیا دا هم ده چې کله ته راځې کوم ځای څخه عکس اخلې دې ساحې څخه داسې عکس اخلم اوس تا ته وایي چې راسه وګورئ د کمانډونه درکړي دي سیو زه هم اپلای دلته چې ډن یې کړم اتومات زما د WPS صفحې ته دا څه شی راسي عکس راسي سرونه خلاص صحیح ده یعنی دا هغه ځانګړتیاوې ده چې زه اوس درته بیانوم ډېرې زیاتې دي د هغه سره ډېر فرق لري صحیح ده مشکل خو منی شابس پکښې بل هر کمانډ ډېر واضح دی او دونه کمانډونه ګوره تاسې د دې انزر ټیب وګورئ دونه کمانډونه نشته مثلا ټیبل موږ ته څه اخیستې څونه کمانډونه هلته اضافي نور هم پکښې وو خو دلته دا د هغو څخه خلاص دی ما دلته راسه ټیبل ډریک ټیبل چې څنګه ډریک کوي ګورئ ټیبل لیاوټ راغی ټیبل ډیزاین وګورئ دا د ټیبل ډیزاین شو ټیبل ټول صحیح ده دا ټول شو مکمل د ټیبل هغه سپلیټ او هغه لیاوټ چې موږ ورته ویل او دا ډیزاین لیاوټ دا دوه دانې ورسره خو بیا هم هغوندې کمانډونه نه دي کم چې لکه څنګه چې موږ په هغه کې استعمالول په چیش کې په ورډ 2014 دیو کې استعمالول صحیح ده بعضې شیان هغسې ګوره په دې کې ډېر شیان کم دي صحیح ده څه شی دي ډېر شیان کم دي مشکل خو به نه یې شابس پکښې دا خو تر اوسه ګوره موږ شروع کړی نه دی صرف موږ بل موږ ته سټایل یو بیل قسم سیسټم درلودی په دې کې سټایل بیل قسم سیسټم کې صحیح ده فایند او ریپلیس یې راسې وګورئ فایند او ریپلیس وګورئ څونه کم دي کمانډونه پکښې
غوندې زیات نه دي لکه څنګه چې په هغه کې صحیح ده. همدا سلیکشن پین کې یو بل کمانډ اضافه شوی دی چې هغه دې ځای کې موږ سره دا دی یو کمانډ دې ځای کې بل اضافه شوی دی. همداسې سپیشل فیچرز دي خاص فیچرز چې اضافه شوي دلته وګوره دا خاص فیچر دي په دې ځای کې چې راغلي دي صحیح ده. ډیزاینونه خو نه بالکل ډیزاینونه پکې شته لکه زموږ سره ډیزاینونه په دې کې کم دي لکه بلینک پیج کې دلته زموږ سره بېلابېل قسم کې دا پیج موږ واخیست یوازې په هر رقم چې هغه شکل کې خو دا هاریزنټل ورټیکل دواړه شکلو کې اخیستلی شي. دا پیج ته وګورئ په دې کې معلومات داسې لیکل کېږي سند په شان کې او دا بیا ورقه داسې جګه بله ورقه غواړم صفحه واخلم ورټیکل وګورئ دا بیا ورټیکل بله غواړم واخلم هاریزنټل دا بیا وګوره هاریزنټل جاپانۍ ډېرې کیسې خوندورې پکښې راغلي صحیح ده. پیج بریک کې وګورئ هغې کې څونه زیات ولدر څونه کم راغلي دي صحیح ده. او بل کور پیج د هغه و دې کې ډېر کور پیجیو کې د هغه د دې ډېر فرق راغلی دی نه. او دغه ځینې پیج کلر یې هماغسې پیج کلر دی وګورئ ډیزاینونه یې د هغه سره فرق لري وګورئ دا کلر دا چیزونه یې دغه سره څه فرق لري. همدغسې یعنې زموږ سره پیج لپاره بارډر چې کوم دی په هغه کې هغه ډیزاینونه وو په دې کې ډیزاینونه نشته خو دا ټریل ورژن دی صحیح ده زموږ سره دا و چې کوم موږ کاروو صحیح ده. همداسې زموږ سره ریفرنس دی ګورئ څونه واضح هر څه ډېر واضح دي. او همدارنګه ریویو ټیب و بېلابېل موږ سره دا ویو ټیب و او سیکشن چې کوم دی سیکشن دې ځای کې راغلی دی موږ سره دلته بېلابېل قسم کې دا موجود دی. په سیکشن کې مطلب موږ سره کور پیج ډېر تر هغه نورو ډېر ښایسته راغلی دی ډیزاین یې بدل دی. سره مو خلاصېږي دا کور پیجونه دغه سره ډېر څونه ښایسته ډیزاین کې ښایسته سټایل کې سره مو خلاصېږي همدغه ځینې بېلابېل قسم کې نور کمانډونه موږ سره دلته چې شوي دي راغلي دي چې دې کې موږ څه کولی شو استعمالولی شو. سپلیټ سیکشنز دي و دا وګورئ بیټوین ایونټ و دا سیکشن نیویګیشن بېلابېل قسم دلته موږ سره موجود دي. ښه انشاءالله تر دې ځای خو مو سر خلاص نو دلته چې کله بیا موږ په دا ډبلیو پریمیم یا رایټر پریمیم مینیو باندې کلیک کوو دا مینیو چې موږ ګورو دا دوه حالته لري څو حالته لري شاباس چې یو یې نیو ډیزاین دی یو یې پریویس ډیزاین دی. او دلته بیا فایل موږ سره ریسنټ ډاکومنټس هغه فایلونه دي چې کوم موږ ثبت کړي او بل رومینګ فایلز دي چې موږ تر اوسه نه دي استفاده کړي. مطلب د دې چې مطلب د دې هغه د نیټ څخه دی چې موږ تاسو د نیټ څخه راخستی صحیح ده د کومه ځای راوړي شاباس د انټرنیټ څخه راوړي. او د دې یو بل حالت داسې دی چې کله موږ هغه 2003 په شان کې غواړو چې هغه منیو شان باندې کولی شو موږ مکمل ورک د دې ځای ختم کړو دلته چې کلیک یوازې چې دا به وایي ټول ورک ختم خو دا ګوره هره منیو دا د 2003 افیس منیو دي ګوره ټول هغه شان دي هلته یو رقم هلته بل رقم د دې ځای چې موږ تاسو دا ټول ووایي بس که چا 2003 افیس ویلی نو بالکل دا کولی شي په سی ډول ورته ټیچیا درس ورته واقع وګوره هغه دغسې هغه ریسنټ فایل دا رقم صحیح ده. کومه ستونزه انشاءالله بیا مخته ورته نه راځي پوه شو لاس باندې بس نه به دغه ځای باندې